دا فرض کې یو برېښنایي ساحه ده. تاسې نن تر ټولو مهمه مسله چې زده کړې ده هغه مو کومه جمله زده کړې؟ برېښنایي پوټنشیل د یو کولمب انرژي ته ویل کیږي او دا د ساحې مشخصه ده او دا د ساحې وړتیا ده. اوس زه تاسو ته ځینې ساحې رسموم، دې ته وګورئ. دا یوه ساحه سوه 10 ولټه، دا یوه بله ساحه سوه 20 ولټه او دا یوه بله ساحه درته راله 10 ولټه. په دې کې اختلاف شته که نه؟ که چیرې موږ تاسو یو چارج په 20 ولټه کې واقع کړو، هغه 10 ته ځي که 10 ته ځي؟ هغه 10 ته ځي. ځکه په کم طرف باندې چارجونه په حرکت پیل کوي؟ په ټیټ پوټنشیل. ښه، که چیرې زه یو ذره دلته واقع کړم، فرض وکړو یو چارج لرونکې ذره ده، دغه چارج لرونکې ذره اوس د دې ساحې بیخي د باندې ده. دا چارج لرونکې ذره ده 2 کولمبه، 2 کولمبه نوم یې دی کیو. اوس زه یوازې دا درته رسموم، 2 کولمبه دې ستاسې په یاد وي. اوس دا ذره ما راوستل دلته مې واقع کړه، چې دا دلته واقع شوه. تاسې اوس ماته د دې انرژي ووایاست. هر کولمب یې څومره اخلي؟ 20 او دا څو کولمبه دی؟ 2 کولمبه. څو رالی؟ 40. صحیح خبره ده؟ اوس توجه ورته وکړئ، که دا چارج لرونکې ذره دلته واقع ده، که دا چارج لرونکې ذره دلته راغله، که دا چارج لرونکې ذره دلته راغله، اوس یې انرژي کمه سوه که پوټنشیل کم سو؟ چې ټیټ پوټنشیل ته راسې مجموعي انرژي دې څنګه کیږي؟ کمیږي. خو دا نرخ دی، هر کولم 10 جوله، هر کولم 20 جوله، هر کولم 10 جوله. مطلب دا رالی. نو فرض وکړئ دا د اولی مکان دی، دا لومړنی موقعیت دی، دا لومړنی موقعیت دی او دلته د انرژي څومره وه تاسې راتویست؟ یو. آفرین. انرژي یې 40 جوله وه، ځکه انرژي معنا دا ده چې د ټولو کولمبونو مجموعي مقدار څومره دی؟ 40 که نه؟ او راتویست چې پوټنشیل یې په دې ځای کې څو و؟ اوس معنا یې څه ده پوټنشیل؟ یعنی هر کولمب یې څومره انرژي درلودله. اوس دا ذره د دې مکان څخه راله دلته، تاسې ماته دا ووایاست چې کم پوټنشیل ته تللې ده؟ ټیټ پوټنشیل ته. نو دا دوهمي ځای کې توجه ورته وکړئ، ټیټ پوټنشیل ته راله. څومره انرژي ده دلته؟ دا 10 ولټه موقعیت ده، یعنی هر کولم 10 جوله. نو 2 کولم به څو پیدا کوي؟ 20 جوله. او دا دوهمي پوټنشیل یې څو درته راغی؟ 10 ولټه. تر دې ځایه خو متوجه سولئ. اوس تاسو ماته دا ووایاست چې کله مو دا د لوړ پوټنشیل څخه ټیټ ته راوستی، دا ذره د لوړ پوټنشیل څخه ټیټ ته راله، انرژي یې زیاته سوه که کمه سوه؟ انرژي یې کمه سوه. نو هر کله زموږ ټول مبحث پر مثبت چارج دی. اوس نو د دې نتیجې ته اوس وګورئ، هر کله چې مثبت چارج لرونکې ذره د ساحې په لوري حرکت کوي، پوټنشیل انرژي یې کمیږي او د ساحې په لوري پوټنشیل هم ټیټ راځي. اوس په برېښنایي ساحې کې هر ځای کې پوټنشیلونه دي که نه؟ اوس موږ څنګه تشخیص وکړو کوم ځای لوړ پوټنشیل دی، کوم ځای ټیټ دی؟ چې د ساحې په لوري ولاړې پوټنشیل ټیټېږي د ساحې په لوري. نو هر څومره چې دلته راسئ دا به نورم ټیټ پوټنشیل وي، دا به نورم ټیټ پوټنشیل وي، دا به نورم ټیټ پوټنشیل وي. لږترین پوټنشیل به څومره وي؟ 0. او هغه به نو کوم ځای وي؟ لایته نه وي، هغه به تر ټولو ټیټ پوټنشیل درته راغلی وي. اوس زه پیدا کومه د پوټنشیل انرژي تغیر. وګورئ دلته نوې مسله درته معرفي کوم. د پوټنشیل انرژي تغیر دلته یو پیدا کوم. اوس نو دلته یو مساوي په څه شي درته راځي؟ دوهمي منفي اولی. دلته یو مساوي په څو رالی؟ 20 منفي 40 منفي 20 جوله. وګورئ په پوټنشیل کې تغیر څنګه دی؟ منفي. اوس تاسو ماته وایاست موږ به څنګه کار اجرا کړی؟ موږ منفي کار. چې پوټنشیل منفي رالی، تغیر په پوټنشیل کې زموږ کار هم حتما څه منفي. تاسو وګورئ کله چې دا ذره دلته راغله زموږ کار به حتما څه منفي او د ساحې کار څه دی؟ مثبت. اوس پیدا کوي په پوټنشیل کې تغیر، په پوټنشیل کې تغیر راته ووایاست. دوهمي منفي اولی 10 ولټه منفي 20 ولټه. په پوټنشیل کې تغیر مساوي په څو رالی؟ منفي 10 ولټه. اوس زه د پوټنشیل انرژي تغیر راخلم د چارج پر مقدار باندې ویشم. د پوټنشیل انرژي تغیر د چارج پر مقدار څومره دی؟ د پوټنشیل انرژي تغیر منفي 20، دا یې منفي 20 جوله.
د چارج پر مقدار باندې ووایاست د دې چارج مقدار څومره و 2 کولمبه دا مو یو پر بل تقسیم کړه دا څو رالی -10 ژول پر کولم ولټ وګورئ دې کسر موږ ته څه مقدار راکوي مقایسه کوي دې کسر موږ ته څه راکړه د پوټنشیل توپیر اوس مو خپل تعریف تر یو حده کامل کوي پوټنشیل انرژي پر چارج پوټنشیل دی د پوټنشیل انرژي تغیر پر چارج د پوټنشیل تغیر دی مخکینی کې تاسو وګورئ دلته مو څه درته ویلي وه پوټنشیل څه دی انرژي پر چارج دلته اوس څه شي جوړ سو د پوټنشیل تغیر پر چارج عبارت د څه شي څخه دی د پوټنشیل تغیر د پوټنشیل انرژي تغیر پر چارج په پوټنشیل کې تغیر پوټنشیل انرژي پر چارج خودی پوټنشیل اوس دا راته چې په پوټنشیل کې تغیر بیا څه په انرژي کې تغیر بیا څه چې مخکې مو کار کړی دلته مې درته لیکلی اوس مې ایسته کوي په پوټنشیل کې تغیر څه زموږ له کار سره برابر او د ساحې له کار سره منفي برابر نو بالاخره ما اړیکې تاسو ته تکمیل کړې دا وګورئ دا مساوي دی په منفي د ساحې د کار سره او دا مساوي دی د زموږ په وسیله له کار سره کیو او دا ټول کیو چې دلته تاسو وینئ دا مثبت دی یوه دانه بله اړیکه هم بیا زه تاسو ته جوړوم چې هغه به د برېښنایي ساحې سره اړیکه چې ډېره به ارزښته ده اوس نو دې ته توجه وکړئ دا ټول فورمولونه دا ټول مسایل تاسو زده کړئ پوټنشیل اول د معرفي مسله راله د پوټنشیل انرژي پر چارج یعنی د یو کولمب انرژي ته څه وایي برېښنایي پوټنشیل د یو کولمب انرژي ته څه وایي برېښنایي پوټنشیل د برېښنایي پوټنشیل کې د پوټنشیل انرژي تغیر پر چارج بیا څه دی د پوټنشیل تغیر وایاست د پوټنشیل تغیر څه معنا لري فرض وکړئ دلتاوي رالی 50 وولټه معنا یې څه ده یعنی حتما جسم له 10 وولټه سیمې څخه 80 وولټه ته تللی یا د 0 څه 50 ته تللی یا د 100 څه 1.5 ته تللی تغیر خو همدا معنا لري اوس نو تاسو راته منفي 0 تغیر څه معنا لري حتما د 100 څه 80 ته تللی ځکه تغیر منفي 0 دی یعنی 0 کم سوی حتما د 50 څخه 10 ته تللی حتما د 40 څخه 0 ته تللی اوس چې موږ وکتل د څو څه تللی وو نه دا ځای درته یادوم دا خو انرژي ده منفي 10 تغیر څه معنا د 50 څخه به 40 ته تللی دا خو پوټنشیل خو د ساحې مسله ده نو کله چې د یو جسم په پوټنشیل کې تغیر مثبت و یعنی دی د څه ډول یو پوټنشیل څه تللی دی د ټیټ پوټنشیل څه لوړ ته د ټیټ څه لوړ ته یو جسم تلای سي موږ حتما یو خارجي قوې کار اجرا کړی دی ډبرې خو پورته تلای نه سي مګم د یو خارجي قوې پر مټ خو یې پورته انتقالوای سو نو په هغه صورت کې څه کار کیږي کار اجرا کیږي بیا اجرا سوی کار په ده کې څه کیږي انرژي کیږي نو منفي 10 معنا دا ده دی د یو ځای څخه بل ځای ته تللی چې د هغه دواړو په منځ کې توپیر څو و 10 او دی ټیټ ته راغلی دی نو موږ څه وایي حتما به د 50 څه 40 ته تللی د 100 څه 90 ته عملا مو چې وکتئ د 100 څه 10 ته راغلی صحیح خبره ده د 10 څه چې 0 ته ولاړ سي بیا مسله څه ده منفي نو د پوټنشیل انرژي تغیر پر چارج د پوټنشیل تغیر سو اوس دا ګوري د پوټنشیل انرژي تغیر مخکې مو دا وویل د پوټنشیل انرژي تغیر څه دی د ساحې د کار سره منفي مساوي زموږ د کار سره مساوي تاسې د پوټنشیل دپاره 3 اړیکې اوس زده کړلې د ساحې د کار زموږ کار او د انرژي تغیر متوجه سولئ زه اوس تاسو څخه یوه پوښتنه کوم تاسو دې ته جواب ووایاست پر یو چارج لرونکي ذرې باندې 50 ژوله کار اجرا سو یعنې موږ د طرفه ورباندې اجرا سوی او دا ذره هم د 10 کولمبه په پوټنشیل کې تغیر پیدا کړي 50 ژوله کار دی پر 10 کولمبه اجرا کوي دا مساوي رالی په 15 وولټه اوس د دې معنا څه د 15 وولټه رالی دغه کار چې تا اجرا کوي پر دې 10 کولمبه دی د داسې یو سیمې څخه داسې یو سیمې ته انتقال کوي چې دا نوی مکان د پخواني مکان په پرتله په 15 وولټه لوړ پوټنشیل کې قرار لري متوجه کیږي مسایل ته زه درته ډایمنشن جوړوم د برېښنایي پوټنشیل بیا د نن دپاره خلاصو درس واحد یې څه شي و
وولټ څه و ژول پر کولم او ژول څه دی نیوټن متر کولم مون په یاد دی څه و امپیر ثانیه دا کم ځای ته راورسېدل بنسټیز ته نیوټن لا پاته دی نیوټن څه کیلوګرام متر پر ثانیه مربع ضرب متر امپیر ضرب ثانیه اوس کیلوګرام په خپله متر و متر مربع دا ثانیه و دا ثانیه مربع ثانیه مکعب سرعت ته ولاړئ توان منفي 3 او امپیر سرعت ته ولاړئ امپیر منفي 1 دا ما تاسو ته وولټ د بنسټیزو واحداتو له جنسه جوړ کړئ اوس یې ډایمنشن جوړ کړئ د برېښنایي پوټانشیل ډایمنشن کیلوګرام ام کتله متر ال مربع وخت टी منفي 3 امپیر د برېښنا بهیر بیا کمیت ته آی وایو بیا تاسو ای آی باندې ولیکئ ای واحد دی امپیر او د کمیت څه دی آی لکه مثال اس واحد دی د وخت اما د کمیت څه دی टी لکه لینت لکه ماس ټایم او دا هم جریان آی دا یو ډایمنشن سو او هغه هم واحد درته رالی او دا څه ډول یو کمیت و سکالري